سلامونه دوستانو، آلمانی په پښتو ژبه جلزې سره په خیر راغلی. نن ورځ غواړم تاسو ته د آلماني ژبې یو اپ در معرفي کړم چې د آلماني زده کړې په نامه ده، او دا اپ چې د پښتو لغتونه لري، په پښتو جملې لري، همدارنګه په آلماني ورسره. تاسو یې ونیل ته څو برخې دي، یو د زده کړې برخه ده، بل تمرین او بل هم د اټکل. او تاسو د وینئ چې په دې اپ کې ډیره مهمه خبره دا ده چې دا اپ بغیر د آنلاین کېدو څخه کار کوي، یعنې زه آفلاین یم او دا کې تاسو وینئ چې زه په خپله کار کوم او څونه درسونه مې پکې، لغتونه مې پکې لوستلي دي، جملې مې پکې لوستلي دي او تمرینونه مې پکې کار کړي. نو تاسو هم په همدې ډول باندې کولی شئ چې دغه اپ په خپلو موبایلو کې انسټال کړئ او بغیر له دې چې تاسو انټرنیټ ولرئ یا هم انټرنیټ خلاص کړئ، دا کار کوي. نو په دې کې تاسو وینئ ډیر زیات لغتونه دي، لکه مثلا د ایمیل برخه ده، د حیواناتو برخه ده، د میوو برخه ده، د سپورت برخه ده، د پوښتنو برخه ده، په څو ډول موږ سلام ورکوو، د هر شي برخه ده. او جملې هم همداسې په همدې ډول باندې ورته جوړې کړي، همداسې په همدې ډول باندې تمرینونه هم لري چې موږ یې کار کوو. نو له دې اپ څخه استفاده وکړئ. او د نور درسي ویډیوګانو لپاره زما یوټیوب چینل سبسکرایب، لایک او نظر مو هېر نشي. مننه. یوه نړۍ.